اتلس کلن داوید بنګل د الکتروانسفالوګرام معاینې لپاره چمتو کیږي. هغه شپږ میاشتې مخکې عملیات شوی. د مغزو او اعصابو جراحت د نوموړي د مغزو هغه برخه چې د میرګو حملې ترې سرچینه اخیستله لرې کړې ده. زه اوس ډیره ازادي لرم او د شپې تر ناوخته پورې له ملګرو سره پاتېدلی شم او زما مور او پلار هم اوس دومره ډیره اندېښنه نه لري. د داوید د مرګي حملې د 7 کلنۍ په عمر پیل شوې. علت یې ښایي په مغزو کې اختلال وي. د هغه درملنه پیل شوه خو ناروغي لا پسې بدتره شوه. په 2013 کې به پر ما ان په هرو 10 دقیقو کې یوه حمله راتله. اوس پر ما هیڅ حمله نه راځي. که چیرې درمل کار ورنکړي نو عملیات هم د دې ناروغۍ یوه اغیزناکه درملنه ده. تر عملیاتو مخکې د مغزو پر قشر الکترودونه نصبیږي څو هغه ځای چې حمله ترې زیږي په نښه کړای شي. بیا د متخصصانو یوه ډله یې په اړه پریکړه کوي چې آیا د دې ځای عملیات به ګټه ولري او که نه. دوی د هر سن د مریضانو درملنه کوي. ډاکټران د نویرونونو پر هغې برخې بحث کوي چې د ناروغ د میرګو دورې ترې سرچینه اخلي. د نصب شوو الکترودونو په وسیله بیا تر په نښه کېدو وروسته جراحانو د مغزو دغه برخه پرې کړه. ناروغ اوس بیخي ښه دی. په مغزو کې ډېرې داسې برخې شته چې ټول یا نه خو ډېر یې سړی عملیاتولی سي، بې له دې چې کومې نیمګړتیاوې رامنځته کړي او یا هم دا چې د مغزو نورې برخې هغه کارونه پر غاړه اخلي چې مخکې د مغزو د دغې برخې لخوا ترسره کېدله، کومه چې اوس قطع سوې ده. تر عملیاتو وروسته ناروغ څو ورځې په روغتون کې تر څارنې لاندې وي او د EEG ماشین په واسطه یې د مغزو معاینات ترسره کیږي. که چیرې پر مریض د میرګي حمله راځي نو ثبت شوي مواد له ډاکټرانو سره د ستونزې په پیژندلو کې مرسته کوي. داوید بنګل تر اوسه په خپلو عملیاتو نه دی پښیمانه شوی. هغه د موټر د لایسنس د اخیستو او په ټوله اروپا کې د سفر پلان لري. دغه ځوان اوس د یوه بشپړ نورمال ژوند د تیرولو په تمه دی.